د یو خراساني او بوډا عبرتناکه کیسه. ابن جریر الطبري رحمت الله وایي زه د حج ادا کولو لپاره په مکه معظمه کې وم. د خراسان تقریبا د افغانستان یو سړی مې ولید چې نارې یې وهلې: ای حاجیانو، ای د مکې خلکو، یوه کڅوړه رانه ورکه شوې ده او په هغه کې 1000 دیناره دي. که چا پیدا کړې وي او را یې کړه، الله تعالی دې اجرونه ورکړي. د مکې معظمې یو بوډا پورته شو او ویې ویل: ای خراسانیه، زمونږ د ښار یعنې د مکې معظمې د خلکو حالات سخت دي، له اقتصادي پلوه ډېر کمزوري دي. د حج څو شپې او ورځې دي، د ګټې لارې چارې نسته. که ستا د دینارو کڅوړه کوم مسلمان او غریب بوډا پیدا کړې وي او هغه تا ته ستا کڅوړه درکړي، نو ته به څومره حلاله شکرانه ورکړې؟ خراساني وویل: هغه به څومره وغواړي؟ بوډا وویل: کیدای شي 100 دیناره وغواړي. د خراساني دا خبره خوښه نه شوه او ویې ویل: دا مې نه ده خوښه، زه مې خپل کار الله تعالی ته سپارم، الله تعالی ته به شکایت کوم او هغه زما لپاره کافي ده. ابن جریر الطبري رحمت الله وایي زه پوه شوم چې همدې بوډا د دینارو کڅوړه پیدا کړې او اوس هیله لري چې خراساني ورسره څه مرسته وکړي. ابن جریر وایي کله چې بوډا کور ته روان شو، نو زه له شا ورپسې شوم. کله چې بوډا کور ته ننوت، په خپلې مېرمنې یې غږ وکړ. مېرمنې یې ورته وویل: په خیر راغلې. بوډا وویل: 1000 دیناره مې پیدا کړي او څښتن یې هم پیدا شوی دی. ما په یوه طریقه ورته وویل چې موندونکي ته څه ورکوي، خو هغه انکار وکړ. اوس زه څه وکړم؟ زه له الله تعالی څخه ویریږم، دا کڅوړه خامخا بیرته ورکوم. د بوډا ښځې بوډا ته داسې وویل: 50 کاله مې په توره نیستي د سره تیر کړل. 4 د لورګانې دي، 2 د خویندې، زه او مور دی او نه هم ته یې. هېڅ په کور کې نه لرو. موږ ماړه کړه، خوراک او پوښاک راته برابر کړه. زموږ حال خو ته ښه وینې. بیا به دې الله تعالی مالداره کړي او د دې پیسو خاوند ته به هغه پیسې بیرته ورکړي. بوډا خپلې ښځې ته داسې وویل: په دې عمر کې حرام وخورم، دومره عمر مې په غریبي صبر کړی و. اوس خپلې کلمې د حرامو په لمبو وسوځم. اوس چې قبر ته نږدې شوم، الله تعالی راته په قهر کړم، هېڅ کله حرام مال نه خورم. ابن جریر الطبري وایي د بوډا او د هغې ښځې کیسې ته حیران پاتې شوم او بیرته خپل ځای ته راغلم. ابن جریر الطبري زیاته کړه او ویې ویل: سبا ورځ مې بیا د پرون په څېر د خراساني نارې واورېدې. بیا هماغه بوډا ورته پورته شو او ویې ویل: پرون مې هم درته وویل چې ستا د دینارو په موندونکي باندې خیرات وکړه، تر څو هغه د شریعت خلاف کار ته مجبور نشي. پرون مې درته وویل چې 100 دیناره ورکړه، خو نن به له هغه تیر شو. ډېر نه 10 دیناره ورکړه، هغه به یې هم ومني. خراساني وویل: دا مې نه ده خوښه، زه مې خپل کار الله تعالی ته سپارم، الله تعالی ته به شکایت کوم او هغه زما لپاره کافي دی. په درېیمه ورځ بیا خراساني هماغه نارې وهلې. بوډا بیا پورته شو. نن یې د 10 دینارو پر ځای 1 دینار وغوښت چې په نیم دینار به میږه یا وزه واخلي او په نیم دینار به د کور نور ضرورتونه پوره کړي. خو خراساني هماغه خبره کوله چې دا مې نه ده خوښه، زه مې خپل کار الله تعالی ته سپارم، الله تعالی ته به شکایت کوم او هغه زما لپاره کافي ده. د مکې معظمې بوډا نوره حوصله ختمه شوه. خراساني یې له لاس ونیو او ورته ویې ویل: راځه چې دینار دې درکړم، که نور نه وي د شپې خو به په ارامه خوب وکړم. له څه وخت څخه مې چې ستا پیسې موندلې دي، له هغې ورځې څخه را دې خوا مې سم خوب نه دی کړی. ابن جریر وایي دوی دواړه چې سره روان شول، زه هم ورپسې روان شوم. بوډا کور ته ننوت او له دینارو ډکه کڅوړه یې راویسته. خراساني ته یې ورکړه او ورته ویې ویل: پیسې دې واخله، ما ته دې الله تعالی بښنه وکړي، الله تعالی دې حلاله روزي راکړي.
خراساني د تعجب او حیرانتیا په حالت کې پیسې واخیستې، ورو روان شو چې لږ لاړ بیرته راوګرځېد. بوډا ته مخامخ ودرېد او ورته ویې ویل: څه موده مخکې زما پلار مړ شو، راته ویې ویل د دې پیسو درېیمه برخه یعنې 1000 دیناره به په غریبو خلکو ویشي. خراساني زیاته کړه: هغه 1000 دیناره مې په دې کڅوړه کې واچول تر څو یې په غریبو خلکو وویشم، خو زه چې له خراسانه راوتلی یم تر دې ځایه مې داسې سړی نه دی لیدلی چې ستا نه ډېر بېوزله وي. نو دا 1000 دیناره ته واخله، الله تعالی دې درته برکتي کړي او الله تعالی دې په امانتداري او په غریبي د صبر اجرونه درکړي. له دې خبرو سره خراسانی روان شو. بوډا پیسې واخیستې او کور ته روان شو. په لاره یې ژړل او دعاګانې یې کولې. ویل یې: یا الله دې مال څښتن وبخښي او زوی یې برکتي کړي. په قرآن کریم کې لیکل شوي د دې خبرو نصیحت هر هغه چاته کیږي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري. څوک چې د الله څخه ویریږي، الله به د حق لپاره له ستونزو څخه د وتلو کومه لاره پیدا کړي.